بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو درس شروع کوو نن په ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو کې او بل ویو کې نیو کې دلته فولډر موږ تاسو ویلې درسونه ویلې تخنیکونه ور باندې کار وک. نن راځو دغه شارټ کټ وایو. شارټ کټ باندې کله کلیک وکړئ دغه صفحه راځي. د شارټ کټ په واسطه کوي سو موږ تاسو نوې پروګرامونه خلاص کو. نوې پروګرام ته غواړئ چې خلاص کې دلته کوي چې خلاص کې آیکن خلاص کې او آیکن دی یو پروګرام هغه خلاصوي پروګرامونه او بل دا د پدې کې سو تخنیک پدې کې کاروي سو هغه بیا کاروم موږ تاسو. اول دا زه غواړم چې پروګرام خلاص کم د شارټ کټ لارې نه دلته برازو براوز باندې بکلیک وکي یو ګوره دلته تعلیل لیکل تیار ده دې باندې بکلیک وکم اوکې دلته ګوره دا اندازې هغه کړه د کوم ځای کې ده هغه چیرته چې هغه موجود ده کنه په سی ډرایو کې د یوزر کې ټي وحید الله او فولډر ډیسکټاپ کې دلته په ډیسکټاپ کې ده هغه باندې ګوره علي ټي ایکس ټي دلته ده دې باندې کلیک وکړه علي په نوم راغی دا ده دې باندې ډبل کلیک وکړه شارټ کټ راځي الته دا خلاصي دا خود دلته دا یو فایل وو بل څنګه خلاصو په تور مثال راځم نیو شارټ کټ دلته براوز ته راځم زه وایم نه بل یو پروګرام سی ام ډي پروګرام موږ تاسو پیژنو کنه نو غوندې کار ور باندې وک زه وایم چې زه باید دا سی ام ډي خلاص کم دا به څنګه خلاصو ډرایو سی وینډوز ته ځو دلته به سیستم 2 په پیدا کی سیستم 2 دا به پیدا کی بعد هغه به په دا مثال نوٹ پیډ دا نوٹ پیډ پیدا کو نوٹ پیډ پروګرام دا د لیکنې پروګرام څه ده کنه هغه بدلته ته پیدا کړي دلته پاست ها نوٹ پیډ تیر څه کنه چیرته ودا سلیم خان ام ورپسې بیا ان راځي کنه دا لغوندې لري ده دا پیدا کو يمكن نلتجئ دا نوٹ پیډ باندې به کلیک وکړئ دلته راغی دا به نیکسټ وایي نیکسټ دا نوٹ پیډ دې باندې ډبل کلیک وکړئ نوٹ پیډ پروګرام خلاص بل دا خو دې طریقه وه او هم دلته بله طریقه اسانه په شارټ کټ کې دا ده چې دلته شارټ کټ ته راځي دلته به ورته نوٹ پیډ ولیکي نوٹ پیډ به ورته ولیکي بیا انټر کا نیکسټ فینش نوٹ پیډ دوم دا ډبل کلیک وکړه بیا نوٹ پیډ خلاص دغسې بل پروګرام هم موږ تاسو خلاصوی سو په تور د مثال زه راځم موږ تاسو سی ام ډي ویلې سی ام ډي زه خلاصوم څنګه به خلاصوم راسل ته نوم ورکړه سی ام ډي انټر کړه د سی ام ډي راغی دی باندې ډبل کلیک وکړه سی ام ډي پروګرام خلاصيږي د پروګرامونو د خلاصولو لپاره دا شارټ کټ نه موږ تاسو استفاده کوئ بل شی د پکې په دغه شارټ کټ موږ تاسو یو څه نور تخنیکونه هم کاروئ کوئ هغه تخنیک دا د دې لارې موږ تاسو کمپیوټر بند کو کمپیوټر خاموش سي شټ ډاون سي څنګه لیکو اول ورته لیکي دلته شټ ډاون فاصله سپیس وهي منفي اس سکله د دا وهله دلته ګوره نیکسټ برازه دلته د خپل نوم هر د خپل پزړه نوم ورته ورکوي سي الته شټ ډاون ده کنه ډاټ ایکزي کوي سي بل نوم هم ورکه په تور مثال جان نوم ورک دا فینش سو دا جان راغی خو که زه په دې باندې ډبل کلیک وکم بعد له 10 ثانیو نه دا کمپیوټر بندېږي خاموشي کې شټ ډاون کېږي دا یو بل طریقه هم د موږ تاسو کمپیوټر بندو خو زه اوس کدا بند کوم دا ریکارډ بیا بندېږي اوس نه بندو دا بیا اخر کې تاسو ته کار کوم بل چې شاید په دې کې بل څه کار کوي چې کله دلته شټ ډاون ورسره ولیکي شټ ډاون فاصله منفي
اچ دا هایبرنیټ کوي. داسې شټ ډاون څه کار کوي او هایبرنیټ څه کار کوي دا بیا پس ته مونږ تاسو دلته سټارټ مینو کې هم وایو ښه. دا هغه شټ ډاون دا سلیپ دا شټ ډاون دا ریسټارټ د بر هایبرنیټ دلته نه راغلی هغه هم راځي هلته بل آپشن لري. نو شټ ډاون کمپیوټر بندوي چارج هم نه مصرفوي ټول پروګرامونه سه هغه بندېږي. هایبرنیټ څه کار کوي؟ هایبرنیټ څه کله ته کمپیوټر هایبرنیټ کې کوم پروګرامونه ستا کار کړی په مثال ورډ پروګرام کې نیمه کار کړی دا نو ته نه غواړې چې دا برنامه بند سي نو بیا هایبرنیټ کې کمپیوټر هغه برنامه سه کله ته بیرته کمپیوټر خلاصوي هماغه حالت کې یعنی نه بندېږي دغه صفاتي. او بل که دغه د اچ په ځای دلته آر وهو فاصله منفي آر بیا کمپیوټر ریسټارټوي. ریسټارټ دی ته وایي چې کمپیوټر بندېږي او بیرته خپله چالانېږي دی ته ریسټارټ وایي. او که دا دلته د آر په ځای ال ورته ووهو دا بیا لاګ آف کوي. لاګ آف دی ته وایي چې کوم برنامې هغه بندېږي خو د پاسورډ ځای ته ځي کمپیوټر بیخي نه بندېږي. چې کله کمپیوټر نه وایي چالانوي که پاسورډ صحیح هسې راځي ته بیا کوډ ورکوي پاسورډ ورکوي نو دا هغه ځای ته ځي لاګ آف. دا اوس دلته کار نه کوم ځکه ریکارډ بیا بندېږي اخر کې چې ریکارډ هم بند کړه دی باندې بیا عملي بیا تاسو ته کار کوم. بل چې دا بل فاصله منفي ای ده. فاصله منفي ای دا کار کوي چې کله مونږ او تاسو هغه وکړو یو دغه یا شټ ډاون یا هایبرنیټ یا ریسټارټ یو عمل مې اجرا کړی په دې باندې شټ ډاون منفي اس ورته وایم کمپیوټر باندې 10 ثانیو نه دا کېږي بندېږي. خو که دا شټ ډاون فاصله منفي ای ورته وهم همدا عمل دا بیرته بندوي یعنی نه پرېږدي چې کمپیوټر خاموش سي کمپیوټر بند سي. ګورئ دا بل دلته کوی چې مونږ او تاسو ورته وخت هم ورکو دا خو هغه خپله په اول کې هغه کوم وخت ده که نه فاصله منفي شټ ډاون فاصله منفي اس ورکوي دا اصلي وخت ده چې هغه 10 ثانیې دی. زه وایم نه باید 1 دقیقه 2 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد باید دا بند سي. هلته بیا څه کوو فاصله منفي ټي ورته وایي ټي په معنا ټایم. دلته په مثال ورته لیکي 300 ثانیې دي ښه ثانیې سره دا راځي 300 ثانیه څو دقیقې 15 دقیقې 15 دقیقې بعد اوس کمپیوټر بندېږي چې کله دی باندې کلیک کوم 15 دقیقې بعد که ته غواړې چې 2 دقیقې بعد یو سل شل ورته ولیکه دغسې راځي. زه وایم دا نیکسټ کوم ورباندې شټ ډاون ده. شټ ډاون باندې ډبل کلیک کوم څه شی وایي یو آر اباؤٹ ټو بی ساین آؤٹ. ګوره وینډوز ویل شټ ډاون ان 5 منټ وایي وینډوز 15 دقیقو کې دا شټ ډاون کېږي بندېږي. ګوره په شټ ډاون ویل ریسټارټ سنډې په هغه یکشنبې ورځ تاریخ دغه ده 15 دقیقې اوس دلته 15 دقیقې تیر ده هغې لکوندې صحیح ده نه پوهېږم ساعت که غلط ده که نه. نو دلته د کمپیوټر کوم هغه ساعت چې ده یعنې 15 دقیقې بعد دا بندېږي کمپیوټر خپله دا کلوز کدم په کار نه ده. اوس که مونږ او تاسو دغسې کار کوو 15 دقیقې پوره سي اتومات کمپیوټر خپله بندېږي بیا تا ته بیخي ضرورت نشته ته بیا نسې کوی چې هغه بیرته راتاو کړي. خو په کومه طریقه دغه طریقه باندې کوی سو دلته راځو شټ ډاون کې دلته ورته لیکو چې شارټکټ کې شټ ډاون فاصله منفي ا بیا به دا ورته ووهو شټ ډاون ګوره ټو راځي په تاسو مثال دا بل هغه خان به ورته ولیکو نو دا فینش خان باندې ډبل کلیک وکړه دا ځتې لاړ. اوس دلته دا د دې عمل بند سو اوس دا نور هغه نه کېږي دا نور نه بندېږي دا بیرته هغه عمل بند اوس 15 دقیقې بعد کمپیوټر بندېده که نه خاموشېده شټ ډاون کېده اوس بیا نه پرېږدي 15 دقیقې بعد نه بندېږي کمپیوټر دا بیرته هغه عمل ورباندې قطع که بند کړي. ښه اوس که یو څوک تانه پوښتنه کوي چې هغه ده نو دا کمپیوټر خو مونږ تاسو په نورو طریقو باندې هم بندوی سو که نه. اوس دلته راځو دلته شټ ډاون لیکلی دا ورباندې کلیک وکړه ذاتي لاړو دومره تکلیف ته څه ضرورت ده. یا بل څوک وایي دلته الټ F4 ده دا وهم دلته شټ ډاون راځي ټول دلته هم شټ ډاون کومه نو دا اوس په کار راځي. د دې طریقه چې ده په طور د مثال طالبان خو همداسې ملګري لري که نه چې ملګری ډېر شلم یې که نه کمپیوټر بیخي پوهېږي نه چې راسې کمپیوټر کې ګوتې وهي تنظیمات ته ځي یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي ته ورته وایي چې مه کوه غرض مه کوه دا خو به خراب به یې کړي چېرته یې مني در سره نه یې مني که نه دغسې راسه دلته دا یو کوډ ورته ورکړه 1 دقیقه 2 دقیقې وخت ورکړه ورته ډبل کلیک ورباندې نور ورته پرېږده ته نور ته کار وکړه ګوره چې خراب یې نه کړي هسې 2 دقیقې بعد چې اتومات کمپیوټر خپله بند سي هغه هم ورته حیران سي دا خو لکه چې رښتیا مې خراب کړه که نه دغسې. یا دغسې امکان لري بل مثال درته وایم چې کور کې میلمه راځي که نه یو نیم څه نازدانه میلمه نو هغه بیا هم نه پرېږدي کمپیوټر کې ګوتې وایي
صحیح ده که نه. هغه داسې کار ورته وکړه دا لغوندې وخت ورکړه خو نه پوهېږي چې دا څه شی ده. که د چا زده نه وي هغه هم ورباندې نه پوهېږي که نه. اوس تاسو خو زده که د بل چا زده نه وي نو دا ډبل کلیک ورباندې وکړه هغه خپل کار کوي یو وارې کمپیوټر بند شي. کمپیوټر بند شو هغه به وایي دا لکه څه خراب شو که نه بیا به کمپیوټر تېنه محفوظ وي. راځو بل شی ده په نیو کې مونږ او تاسو مخکې ویلی اوس مونږ او تاسو نوی پروګرام خلاصوو. نیو فولډر جوړوی سو نوی پروګرامونه هم خلاصوی سو هلته پکې بل څه شی ده بل څه خلاصوو مایکروسافټ اکسس ډیټابیس ده. دا هم د مایکروسافټ یو پروګرام داسې هغه ورډ ایکسل پاور پوینټ اکسس دا کوم دا څلور پروګرامونه دي چې په کمپیوټر کې دا ویل کېږي دا ډیټابیس ده چې دا څه کار کوي او څنګه برنامه ده دا بیا کار کوي دا پسته وایي. صرف دومره کوو دې باندې کلیک وکړه دلته شارټ کټ راغی نوم ورکوئ چې ډبل کلیک وکړه دغه برنامه خلاصوي اکسس برنامه دا اکسس ده چې دا څه کار کوي دا بیا ډېر تشریح لري دا بېله برنامه ده. یعنی دلته مونږ کوی شو چې دا برنامه خلاص کړو. بل مایکروسافټ ورډ ده ورډ پروګرام خلاصوی شو باندې کلیک وکړه دلته نوم ورکړه تاونه مثال علي ده انټر بیا انټر کې ګوره ورډ پروګرام خلاص کوی شو ورډ پروګرام هم دلته خلاص کو. بل راځو بل چې دلته نیو کې بیا هغه ده پاور پوینټ ده پریزنټیشن ده. پاور پوینټ هم یو برنامه ده چې ورډ ایکسل ورپسې بیا پاور پوینټ ویل کېږي وینډوز نه بعد ورډ پروګرام ده ایکسل ده بیا پاور پوینټ درسونه وایي دا پاور پوینټ ده دې باندې کلیک وکړه دا خلاصیږي دا یې صفحه ده دغه راځي دا به کلوز کو بیا خپل ځای کې دا بیا ووایو. بل هغه مایکروسافټ پابلیشر ډاکومنټ د دې باندې کلیک وکړه پابلیشر خلاصیږي. په دغه پابلیشر کې دا اکثره اندازهګیری په دې کې ډیزاینینګ کېږي دا زیاتره لوګو دا شیان پکې جوړوي دلته اوس دې باندې ډیزاینینګ کېږي دلته لاینونه اخلي یو لاین دلته یو لاین دغلته رااخلي دا لاینونه سره برابروي هغه لوګو اندازه برابروي چې لوګو یو اندازه باندې راسي په دې کې ډیزاین پکې کار کېږي. بل راځو بل داسې ده دلته ټیکسټ ډاکومنټ ده د نوټ پیډ پروګرام ده په دې کې هم موږ تاسو لیکنه کوئ چې دا په هر وینډوز کې ګوره نوټ پیډ چې کله ورډ پروګرام په کمپیوټر کې انسټال نه وکوئ چې دغه نوټ پیډ نه ته استفاده وکړي خپل لیکنه وکړي پکې. راځو بل شی ده بل ورسره راځو مایکروسافټ ایکسل ده ایکسل باندې کلیک وکړه ایکسل برنامه خلاصیږي دغه د ایکسل بیا پس موږ تاسو وایو. بل ورپسې شی ده په نیو راځو دلته اخر کې کمپریس زپ فولډر ده. د فولډر په وخت کې ما تاسو ته ویلی و که نه چې 3 رقمه فولډر په هغه کې و وینډوز 7 کې او لاس کې 2 رقم فولډر ده یو زپ فولډر ده یو نارمل فولډر ده. تشریحات څه وایي دا زپ فولډر څنګه جوړوی شو دا زپ فولډر ده دلته نور معلومات پکې اچوي او دې نه استفاده کوي بس به یې که نه.